السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه بیا په انګلیش کې د ورب درې پارمه پاس سیکنډ او تھرډ پارم دا هم په انګریزي کې ډېر ضروري برخه ده کله چې د سټوډنټ ټنسونه زده یې خو چې دغه درې پارم ضبط د ورب یې نه یې زده بیا درته مشکلات ځکه په مختلفو ټنسو کې مختلف پارمان استعمالیږي په بعضو کې اول په بعضو کې دویم په بعضو کې دریم استعمالیږي. راځئ د دې وربو معناوې دا بستې لپاره نوي ورځونه مې ورځو معناوې هم زده کړئ تلفظ هم زده کړئ او په سیکنډ تھرډ پارم هم میری واده کول میریډ سیکنډ او تھرډ پارم واده یې وکړي واده یې کړی دی. میری دا بل میری هم هغه رقم دی خو سپیلینګ یې بدل دی معنا یې بدله ده. خوشحاله کېدل میریډ. میکس په ګډول میکسډ سیکنډ او تھرډ پارم. منډ معنا پیوند پې نه لګول او منډډ کالي ته پې نه لګول منډ. مایګریټ هجرت کول کډه بارول نقل مکاني مایګریټډ سیکنډ او تھرډ پارم. کډه یې بار کړله کډه یې بار کړې ده مایګریټډ. موک معنا پسخند کول په یو چا پسخند وهل موکډ. موشن حرکت کول موشنډ. ماونټ ختل غر یو شي ته ختل ماونټډ. مورن معنا غم لمانځل مورنډ غم سیکنډ او تھرډ پارم. ملټیپلای ضرب ورکول ملټیپلایډ سیکنډ او تھرډ پارم دی ضرب یې ورکړي یا ضرب یې ورکړی دی ملټیپلایډ. منشن ذکر کول بیانول منشنډ. مو حرکت کول موټ کډه کول ته هم وایي حرکت ته هم وایي. ماو کټول لکه د چمنۍ کټول په اره باندې موټ او یا موټ. مارک نشان وهل مارکډ دا هم د نشان وهلو په معنا دی. مننه ګرانو شاګردانو الله حافظ.